چې وروسته دغه ښه خلک چې د الله د حکم نافرماني نه کول او دی هم د دې کار سره ګرځول، کله چې هغه خبر سوله د هغه کلي څه د هغه ښاره څه یو انسان د بیزو په شکل راوتی. الله سبحانه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ د الله سبحانه وتعالى د کتاب د دغه آیات په باره کې خبره کوو چې الله سبحانه وتعالى فرمایي: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. دا د قرآن کریم د سورة البقره 15 آیات دی. په دغه آیات کې الله سبحانه وتعالى د حضرت داود علیه السلام د زمانې یو بیان کوي. د حضرت داود علیه السلام په زمانه کې د بحر قلزم پر غاړه باندې یو ښار و. د هغه ښار نوم په هغه وخت کې ایله وه، اوس د هغه ښار نوم ایلات دی. په دغه ایله ښار کې د بحر قلزم پر غاړه و. په دغه ایله ښار کې بني اسرائیل او یهود اوسېدل او دوی د دې سمندر پر غاړه د دې بحر پر غاړه باندې د مایانو ښکار کوي، د مایانو کاروبار یې کوي. مایان به یې دلته نیوله، بیا به یې خپله هم خوړل او د دې ځای به یې نورو ښارو ته د دې سپلایي کول، د دې کاروبار به یې کوي. الله سبحانه وتعالى د دې څه امتحان واخیستی او د زمانې پیغمبر ته یې امر وکړي چې پر دې باندې پر دغه یهودو او بني اسرائیلو باندې د هفتې په ورځ ښکار بند دی. په نورو ورځو کې تاسو خپل ښکار کولی سئ، خپل مایان نیسئ، خورئ یې، خرڅوئ یې، پروا نه کوي. د هفتې په ورځ یعنې د جمعې د ورځې د ماښام د لمانځه وروسته چې کله به د جمعې په ورځ باندې لمر ولوېدی، بیا د هفتې د ورځې د ماښام د لمر لوېدو پورې په دغه 24 غانټې کې پر دې باندې ښکار بند و. اسلامي شپه ورځ هغه د لمر لوېدو سره چې کله لمر ولوېږي بیا اسلامي تاریخ بدلیږي. نو پر دې باندې الله سبحانه وتعالى دا پابندي لګولې وه، د امر یې ورته کړی و چې تاسې د هفتې په نورو ټولو ورځو کې ښکار کولی سئ، خپل مایان نیولی سئ، یوازې به د هفتې په ورځ باندې ښکار نه کوئ، مایان به نه نیسئ. د الله سبحانه وتعالى قدرت و. الله سبحانه وتعالى په دې انسانانو امتحان کوي. د هفتې په ورځ به بیخي ډېر مایان په دا بحر د سمندر کې راتلل. دغه یهودو او دا بني اسرائیلو دا چم وکړي، د دې بحر سره د دې بحر پر غاړه باندې کشني کشني تالابونه جوړ کړل. بیا یې هغه تالابو ته لارې ورکړلې. د هفتې په ورځ به یې د تالابو ته اوبه رایله کړلې، د حوضو ته به یې اوبه رایله کړلې. په دغه اوبو کې به ډېر مایان راله. کله چې به دغه حوض او د تالاب د مایانو د اوبو ډک سو، بیا به یې د هغه دروازه بنده کړه. دغه مایان به بیا دی د یکشنبې په ورځ یعنې د هفتې څخه وروسته چې کوم ورځ ده، په هغه ورځ به بیا دا مایان دی راکشل. دا د الله سبحانه وتعالى چې کوم امر و چې تاسې د هفتې په ورځ مایان مه نیسئ، د هغه دپاره دی یو حیله جوړه کړه. د الله سبحانه وتعالى د امر چې د هفتې په ورځ مایان مه نیسئ، د دې امر دپاره یې یو حیله او یو چم وکړي. د هفتې په ورځ به یې مایان په دا حوض کې بند کړله، بیا به یې د یکشنبې په ورځ باندې دا مایان راکشل. دې ته خو هم ښکار وایي چې ته د یو ښکار لاره وربنده کې، هغه بیا پر بله خوا نسي تللی، دا خو هم ښکار دی. په دغه یهودو او په دغه بني اسرائیلو کې 3 ډلې وې. یوه هغه ډله وه چې هغو د اولې ورځې سره دوی ته دا ویل چې دا د الله سبحانه وتعالى د امر نافرماني ده، دا د الله سبحانه وتعالى د حکم نافرماني ده، دا کار مه کوئ. دوهمه ډله هغه وه چې یو وار دوه دوی ته وویل چې دا کار مه کوئ، دوی دا کار نه پرېښوئ، ماره دوی هم څه نه ورته ویل، دوی هم خاموش شول. درېیمه ډله هغه ول چې هغو در پایه پورې در اخره پورې په خپل پوره زور باندې د هفتې په ورځ باندې په حوضو کې په تالابو کې مایان یې لګول، بیا به یې د هغه لاره بنده کړل، د یکشنبې په ورځ به یې هغه مایان راوکشل. د دې کار څخه در پایه پورې دوی نه راوګرځېدل. هغه خلک چې د اولې ورځې سره د دوی سره ټکر و او دوی ته یې ویل چې د الله د حکم نافرماني مه کوئ، هغو د دوی څخه خپل برأت اعلان کوي چې نور زموږ وروستي تعلق سره ختم دی، چې تی د الله د حکم نافرماني کوئ، تی د الله حکم ماتوئ، پر تی باندې د الله عذاب راځي، موږ ستی څه جلا یو.
دغه خلکو د دغه سرکشو یهودیانو سره په خپل منځ کې یو غټ دیوال ووهه، هغه یې جلا کړه، دوی جلا سول. دغه خلکو د الله نافرماني مسلسل کول. بیا چې کله یوه ورځ سهار سو، د هغه ښاره څه چې هغه د الله نافرماني یې کول، د هغه ښاره څه د هغه کلي سهار هېڅوک هم راونه. کله چې وروسته دغه ښه خلک چې د الله د حکم نافرماني یې نه کول او دوی هم د دې کاره سره راګرځول، کله چې هغه خبر سوله د هغه کلي څه د هغه ښاره څه یو انسان د بیزو په شکل راوتی. الله سبحانه وتعالی په دغه شپه کې تقریبا په دا ښار کې وایي 12,000 یهودیان وه. دغه 12,000 یهودیان الله سبحانه وتعالی د بیزوګانو او خنزیرانو په شکل بدل کړي وه. ځوانان یې بیزوګان سوله او هغه سپین ږیري چې ول هغه ته الله سبحانه وتعالی د خنزیرانو رنګونه ورکړل. وی بیا چې به کله دغه یهودیان د بیزوګانو او خنزیرانو په شکل راوتل، د خپل نور خلک چې هغه ښه خلک ول د الله د حکم نافرماني یې نه کول، هغه به یې پېژندله. بیا به یې د هغو پر کالو باندې بوی وکښي، بیا به هغو ته ناست په خپل مابینځ کې به سره ناست وله، ژړل به یې چې الله سبحانه وتعالی په موږ باندې څه وکړل. 3 ورځې د دې دغه رقم حالت و، 3 ورځې د دې دغه رقم حالت و، د بیزوګانو او خنزیرانو په شکل باندې ول خوراک او څښاک یې نه سوی کولی، ژړل یې. د 3 ورځو وروسته الله سبحانه وتعالی پر دغه 12,000 یهودیانو باندې پر دې ټولو باندې مرګ مسلطه کوي او دا ګرده یې ختم کړه. الله سبحانه وتعالی د موږ د خپل حکم او د خپل امر د نافرمانۍ څخه وساتي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د صحیح بخاري حدیث دی، د الله رسول فرمایي چې زما په امت کې قیامت ته ژوندي به زما په امت کې هم یوه ډله په بیزوګانو بدله سي. صحابه کرامو پوښتنه جن وکړه، ای د الله رسوله دغه خلک به کلمه نه وایي، مسلمانان به نه وي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې یا یصلون ویصومون ویحجون، دا خلک به لمنځونه کوي، روژې به نیسي، حجونه به کوي، ښه حجان خلک به وي، د الله کور ته به ځي، خو دا خلک به دا کار کوي، دا به سروزونه اوري، دا به غزلې او بدلې اوري، دا به ټوله شپه د الله په نافرماني کې تېروي. بیا به یو شپه پر دې باندې داسې راسي چې دوی به په هغه شپه کې د سروز او د غزلو او بدلو و محفل ته ناست دي. په هغه شپه کې به الله سبحانه وتعالی دوی د بیزوګانو او خنزیرانو په شکل بدل کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته حفاظت راکړي، الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په خپله زندګي کې د الله سبحانه وتعالی د احکامو تعمیل وکړو، په هغو باندې عمل وکړو، او الله سبحانه وتعالی دې مو د هغه کسانو څخه وساتي چې پروردګار هغه د بیزوګانو او خنزیرانو په شکل بدلوي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.